سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ او یو ښه وخت به مو پیل کړی. دوستانو زه درته په دې ویډیو کې نن داسې یو اپلیکیشن ښیم، تاسو په اسانه ورنه پیسې ګټلی شئ. مخکې مې هم درته یو اپلیکیشن ښودلی و د ټیسټر روټ په نوم، چې هغه باندې زیات دوستانو کوم بعضې نیوکې کړې وې، لکه مثال ویلی و چې ډېر زیات انټرنیټ مصرفوئ چې موږ ته پکې ګټه نه تمامېږي، او یا هم ویډرا یې 20 پاونډه یا 20 ډالر ده، او بیا هغه په مثال زیات وخت نیسي د هغې په پوره کولو کې. همدغسې زیاتې نورې نیوکې کړې وې. ویلي و چې کوم ایپ ډاونلوډ کړو نو هلته ټیک مارک کېږي نه، موږ ته انسټال اپشن موږ ته نه ټیک مارک کېږي. همدغسې ډېرې زیاتې نیوکې کړې وې. نو د هغې په رقم ته یو بل اپلیکیشن تاسو ته ما راوړی دی چې نه انټرنیټ زیات مصرفوي او نه کوم بل څه، په اسانه باندې ډېرې زیاتې پیسې ګټی شئ، او هم په لنډ وخت کې، او هم به مو انټرنیټ زیات نه وي مصرف، او هم به د دغه مشکلاتو نه په امان کې. نو راځئ دوستانو د دې ایپ په طرف. نو دوستانو تاسو ته به دغه یو اپلیکیشن ښکاري د ټیسټ سټار په نوم. دغه اپلیکیشن دی دوستانو، تاسو کولی شئ دغه د لینک نه ډاونلوډ کړئ. زه به درته په خپل ټیلیګرام چینل ډسکرپشن کې د ویډیو په ډسکرپشن کې به درته لینک واچوم، هغې باندې تاسو څنګه کلیک وکړئ تاسو به سیده پلی سټور ته به وځئ او هغې ځای نه تاسو ډاونلوډولی شئ. نو دوستانو لکه د تیر ځل غوندې هغه د تیرې غوندې به تاسو دلته هم همغه وي پي ان کنیکټ کوئ، او همدغسې دوستان تاسو د لندن وي پي ان کنیکټ کړئ. په لندن کې کوم ښار په یونایټډ کینګډم کې کوم ښار لندن، ګلاسګو، منچسټر، کوم ښار سره تاسو کنیکټ کوئ هغه دې پورې اړه نه لري، خو باید لندن پورې کنیکټ کړئ. هغه تاسو ته فایده کوي، هغه تاسو ته فایده کوي، ځکه چې د پاونډ ویډرا چې دا 20 پاونډه ده او په ډالرو باندې کې هغه 20 پاونډه ده. نو دوستانو راځو د ایپ په طرف باندې. دلته دوستان کله مو چې دلته کلیک وکړو په دې ایپ باندې دغسې یو صفحه درته راخلاصېږي. دلته به دوستان تاسو په دې ګیټ سټارټ باندې کلیک واخلئ. دلته مو دوستان چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو ته وایي اکاونټ جوړ کړه. نو دلته دوستانو کله تاسو ساین اپ ویت جیمیل هر وخت وهئ، خو دا ځل مه وهئ ځکه چې تاسو ته خبره لږه اوږدېږي. دلته به تاسو ورته یو ایمیل واچوئ، یو ایمیل به دلته ورته واچوم زه، دغه یو ایمیل ورته اچوم، او دلته به پاسورډ واچوئ. دوستانو چې څنګه به پاسورډ واچولو، دلته یو بل ایمیل ورته واچوم. نو بس دوستانو دغه یو ایمیل مې ورته واچولو، دلته یو پاسورډ هم ورته اچوم. نو دغه پاسورډ مې ورته واچوي. دوستانو په دې ساین اپ باندې به کلیک واخلئ. کله مو دوستان چې دلته کلیک واخلو لږ ورته منتظر کېږو، دغه به سیو ووهو او دا دې دوستانو مونږ سره راخلاصېږي. نو دا د دوستانو اکاونټ مو جوړ شو. دلته به د انډرسټوډ دې باندې به کلیک واخلئ تر څو دغه میسج هایډ شي. نو دوستانو دلته په دې کې یوازینۍ ښه خبره دا ده چې سروې راځي هر چاته. دلته دوستانو ډېرې سروېګانې درته راځي. دا یو نه، دا به دوستانو تاسو ته ښکاري وایي 4 دقیقې سروې ده 0.12 پاونډه درکوي. دغسې دا دوستانو همغسې ګیمونه دي، تاسو یې ډاونلوډ کوئ او پیسې یې پرې ګټئ. نو هغې نه نسبتا ډېر څه اسانه دی. اول دا سروې به درته وښیم، سروې باندې چې کله کلیک واخلئ یس نو دا به نو سلیکټ کړم افغانستان. دوستانو کوم مشکل نشته، دلته افغانستان ورته انتخاب کړئ، خبره نه ده ته کوم کال کې زېږېدلی. دلته به یو کال ورته انتخاب کړئ، چې کوم سوري غلط به انتخاب کړو دوستانو، داسې یو کال ورته انتخاب کړئ چې کوم یو کال فقط کال. دلته بیا میاشت او دلته بیا دغسې پوره ډیټ ورته انتخاب کړئ. جنوري پوسټل کوډ د افغانستان پوسټل کوډ د کابل دی 101 دا به ورته ووهئ، او دلته یس آی وانټ ټو اکسس ټو آل او دلته واټ از یور ایمیل اډرس. ایمیل اډرس یو دانه ورته پیسټ کړئ دوستانو چې کوم وي، فقط چې یو ایمیل اډرس دا نه دوستانو، یو دانه ایمیل اډرس ورته ایمیل اډرس مې ورته پیسټ کوم مین. او دلته دوستانو دا دی سوري یو ډیډنټ ناټ کوالیفاید. دلته دوستانو فکر کوم تاسو افغانستان مه ورته انتخابوئ، همغه ورته ووایئ زه د یونایټډ کینګډم یم. بیا تاسو کولی شئ دلته سروې مکمله کړئ. زه یې ځکه ریجیکټ کړم چې افغانستان باندې دا بند دی. دوستانو دلته تاسو په اسانۍ سره دغسې پیسې ګټلی شئ، ګیمونه انسټالولی شئ او زیات سروېګانې درته راځي. دا خو یو سروې د تاسو ته زیات رسي، حق کولی شئ بیخي ګیم ونه کړئ، هر څه د سروې له لارې مخته بوځئ. دوستانو دغه یو ډېر ښه وسیله ده تاسو لپاره د پیسو ګټلو. نو دې نه ښه استفاده وکړئ او ښه چانس درته غواړم. که کومه پوښتنه لرئ ما ټیلیګرام چینل لینک درته کېږدمه، هلته یې کولی شئ. سلام علیکم.